راځئ چې وجاړو په درد د مصطفی د حسین د ماتم اوښکې تویول دي د زهرا د حسین. اما بعد زما ورونو چې کوم بیان کو د اشعار په صورت کې نو بس دا یو کافي کلام و شام غریبا دی او د شام غریبا په دې ختم کې مونږ راغونډ شوي یو او خپله ډالۍ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه او اهل بیتو ته پیش کړو او زمونږ دا ناپاکې خولې د دغه بیان قابلې نه وي خو الله ته دې قبول منظور شي او زمونږ په ګناهونو دې الله تعالی د عافي کلم راکړي. دو واقعې حضرت ابراهیم علیه السلام کله چې د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې سورې حلال یا الله چې دا اسماعیل علیه السلام ما قرباني کړې وي څومره ثواب به ما ته حاصل شوی و که د دې ګډوي په ځای ما اسماعیل علیه السلام قرباني کړی وي نو ما ته به څومره چې کوم دی اجر میلاو شوی وي یاره به ته به زمانه څومره خوشحاله شوی وي. الله ورته وحي وکړه وی ای زما خلیله زه ستا نه یو تپوس کوم وایي ستا د چا سره ډېره مینه ده؟ یا الله دا خو تا ته پته ده چې زما د محمد رسول الله او د هغه د اهل بیتو سره ډېره مینه ده، هغه د آل سره مې ډېره مینه ده. بیا راته دا ووایه چې ستا د خپلو بچو سره زیاته مینه ده که نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بچو سره دې زیاته مینه ده؟ وایي یا الله د نبی علیه السلام د بچو سره مې زیاته مینه ده. نو یې واوره زما خلیله دا خو ته د اسماعیل علیه السلام د ذبح خبره کې چېرې دې ما قرباني کړې وې او زه درته یو لنډه خبره کوم او اسانه خبره کوم چې د امام حسین علیه السلام یو نقشه زه تاته ښیمه الله تبارک وتعالی نه څه پناه نه دي خو چې الله تبارک وتعالی ورته یعنی بار بار دا ښودلی شوي دي وکذلک نري ابراهیم ملکوت السماوات والارض شته که نه دي؟ دغه رنګې الله تعالی ښیي ابراهیم علیه السلام ته د اسمانونو د ځمکې بادشاهي او د هر څه ورته ښیي. نو دغسې یو پرده یې لر کړه وایي دې طرف ته وګوره لږ شاته چې هغه وکتل د کربلا په میدان کې د حیدري ځوانان پراته دي بدیینو کې دغسې پراته دي د ازل نه یې ورته د هغې ځای نه یې ورته وښودل وایي ودې لیدل او په دغه وخت کې د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شوې. نو یې زما خلیله چې زما د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوسو باندې د چا په دغه ورځ باندې د اوښکې د سترګو نه ګیلې شوې دا د اسماعیل علیه السلام د ذبح نه زیات ثواب لري. دا د اسماعیل علیه السلام د ذبح نه زیات ثواب لري. او دویمه خبره به زه تاسو ته د قاسم جان وکړم ځکه چې بار بار بابا چې کوم دی هغه وستایو چې دا قاسم جان څوک و او د څنګه قرباني ورکړي وه. نو یو واقعه به زه د قاسم جان حضرت قاسم علیه السلام چې دی دا د امام حسن علیه السلام بچی مبارک او کله چې دا حیدري ځوانان په مخه قتل شو شهیدان شو نو دی راغی او دی تر ته دقسې کېناست وایي کاکاجي بس زما نمبر دی. هغه ورته وایي اخرنۍ نښه زما پاتې زما د خوږ روږ امام حسن علیه السلام نښه
دا اجازه تعالی نشم درکولی چې تا زه میدان ته وباسم. او دغه رنګې مور هم راله او د هغې د سترګو نه هم اوښکې توی شوې او دې داسې ډېر په عجزۍ په انداز کې واپس خپلې خیمې ته ورننوت. ناګهانه ده دې خپل لاس ته وکتل او داسې په دې لاس باندې چې کوم دی دا بل لاس کېښو تعویز او د خپل پلار خبره ورته رایاده شوه چې بچیا دا تعویز به په هغې وخت کې ته کولاوې چې په کم وخت کې په زندګۍ کې د ټولو نه زیاته په تا سخته راشي. نو حضرت قاسم علیه السلام وایي چې د دې نه بله غټه سخته چېرته وي، راشه نن دا تعویز وګوره چې ما ته پکې د پلار څه لیکلي دي. زر زر یې تعویز را پراړستو او کولاوي کړو. تعویز کې څه لیکلي تاریخ ګواه دی. تعویز چې کله راواغستو او کولاوي کو نو په هغې کې یې لیکلي چې ای زما بچوړیه کله چې زما مظلوم ورور امام حسین علیه السلام د ظالم شامیانو او د بېوادې او د ظالم کوفیانو د لاسه په دشت کربلا کې ګیر شي نو ګورې خپل سر به د هغو په قدمونو کې ږدي. یاره هغه چې دا بیان او دا تعویزی پړاو کو او داسې د دې ډېرې خوشحالۍ نه یو ټوپ و او راغی او ورته وایي کاکا جان وایي راشه وینه. اوس خو خبره بل شان ده کنه څه دي بچیا راشه دا واده دا د داجي چې کوم دی نو دغه دی چې هغه وکتل ای بچیا ما خو غږ نه کوم د دې واقعې نه زه هم خبر یم خو اوس هغه چې کوم وصیت نور ما ته کړی هغه به اوس زه پوره کوم. وایي زما د ورور صندق د امام حسن علیه السلام صندق راوړی د هغې پټکې مبارک یې راواغست. وایي زما هغه پاکې جامې هغه ښایسته جامې راواله هغه یې ورته واچولې پټکې یې ورته په سر باندې کو او یو بله واده ده چې زما لور مبارکه دا زه تا ته د نن نه د پلاني او د پلاني په مخ کې په نکاح درکو او د هغې لاس مبارک یې راواغست او د دوی په لاس کې یې کېښود. قادري صاحب دغه ځای کې څه په دې ډول هغه حالات سټډي کوي. په داسې ورځې جوړ شولو واده د قاسم جان په داسې ورځې جوړ شولو واده د قاسم جان بل څوک د راتلو نو ملایک رالل د اسمان. دا داسې واده نه دی چې دا وریجې هر څوک وخوري اورې دغه وریجې هر چا نه شي وخوړی دا د قسمت والا دغه خوراک هر چا نه شي وخوړی. په داسې ورځې جوړ شولو واده د قاسم جان بل څوک د راتلو نو ملایک رالل د اسمان. دا قایم قیامت و کربلا یې نمونه کړه مولا د ډېره شوقه ورته مسته میخانه کړه. عشق د حسین و چې یې مسته زمانه کړه مولا د ډېره شوقه ورته مسته میخانه کړه. او بیا هغې ته یې وویې چې ستا او زما ملاقات دا به په د نیکه علیه صلات وسلام په مخ کې کېږي او زما دا لستوڼې واله دی وشلو او هغې نه یې ورکړو زما به دا نښه وي په ورځ د محشر چې زما دا یو لستوڼی وشتې دی. چې کله دی روان شو امام حسین علیه السلام ورته وویې وراره لږ شانتې ودرېږه بچیه چې ودرېږه وایي نن ته روانې او د نیکه خواله دی نو چې د مخکې نه در له کفن تیار کړم نو دا ګریوان یې ورله داسې وشلو داسې ورله وشلو د کفن په شکل کې ورله دا ګریوان وشلو او د پټکي مبارک دا دواړه لړونه یې ورله داسې راښکته کړل او په دغسې ډول سره چې کوم دی نو هغوی د جنگ میدان ته ووتل او مبارزه یې وکړه. حل میں مبارزن کوئی ہے مقابلے والا کوئی ہے سامنے آنے والا
د یزیدیانو او د ابن سعد او د ابن زیاد په لښکر باندې یو خاموشي تاری وه او بیا ابن سعد ورسره یو څو خبرې کوي هغه ورته وایي ای سعد ابن سعد ستا اصلا اوبه څکلي وی بلکل اوبه یې څکلي ای ستا په مسلمانۍ دي وی افسوس دي ستا په کلمه دی افسوس دي چې تا خپل اصل اوبه ورکړي دي او د کربلا اهل بیت چې کوم دی نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې تږي هلته کې پراته په اخر کې هغې اواز وکړو چې آیا څوک شته چې د دې نوجوان مقابله وکړي ازرق نومې پهلوان چې هغه به د 1000 کسانو برابر تسلیم کېدو هغه ته یې اشاره وکړه چې ته ورکنه هغه ورته چې دا خو ماشوم بچی دی اوس ما ولې په ده باندې بدنامې دا خو ماشوم بچی دی اوس زه به ورځم او د دو سره به جنګ کومه زه چېرته بل څوک ورله وګوره څوک به بیا په تاریخ کې لیکي چې یاره تا وی 10,000 دیناره سالانه ته د یزید د خزانې نه خورې وی ابن سعد ورته وایي 10,000 دیناره ته سالانه چې کوم دی دینار د سرو زرو اشرفی وي زما ورور دا وایي ته د یزید د خزانې نه خورې ته به ورځې هغه ورته وایي د دې ماشوم مقابله زه ځکه نه کوم چې دا ډېر وړوکی دی ماشوم دی زه خو یو پهلوان سړی یم یو جنګجو سړی یم زما مخې ته چې یو جنګجو راشي نو زه به له مقابلې له ورشم البته که نه که لارېږي زه به یو خپل زوی ورولېږم یو زوی ورولېږم امام صاحب ته رامنامه حضرت قاسم علیه السلام ته چې کله هغه ورمنامخ شو او قاسم علیه السلام د هغه باندې د نیزې ګزار وکړو نو د قاسم علیه السلام د نیزې دغه چې کوم دی نو څوکه ماته شوله ډال باندې هغه مني کړله بیا چې کله یې ګزار وکړو نو ډال چې کوم دی نو هغه توره یعنې ډال پې ولګېدو خو څه اثر یې ونه کړو او هغې ظالم چې د هغې طرفه ګزار وکړو نو د حضرت قاسم علیه السلام ډال 2 ټوټې شو چې کله امام حسین علیه السلام ته پته ولګېده چې د وراره ډال مې 2 ټوټې شو نو आवाज یې وکړو یاله فوراً زما ورارو له دغه ویسه نو بل ډال یې ولوي حتی د دې په منځ کې ډېر ګزارونه وشو په آخر کې حیدري طاقت چې کله راشي که دا خو بشري طاقت و دغه ځای پورې بشري طاقت و اوس حیدري طاقت راځي چې حیدري طاقت راغی او دې داسې راښکته شو چې د دې سر د دې یختو نه یې ونیو او په ځان پسې راښکودو او په دې میدان به یې چورلو اوږدو اوږدو یختو د هغې نوجوان او د دې سر یختو نه یې نیولی و او داسې به یې ګرځه او دا خپل اس به یې پې د پاسه خېجه نو دا اندام یې ورله چوري چوري کو او په دغه کې چې کوم دی نو دا پلار راغی او دا خاورې رالي او په دې سر او په ځان باندې راغلي تا خو زما داسې زوی داسې بهادر زوی زما تا دغه بل یې ویستو هغو ته کنځل وایي کنځل مه کوه مونږ اهل بیت چا ته کنځل نه کوو مقابلې له راځه مخې ته راځه د هغونه یې هم سر وو بل زوی راغی د هغونه یې پسې هم سر وو بل زوی راغی د هغونه یې پسې هم سر وو 3 زامن یې وو جنګجو او 3 واړه دغه شو په دغه وخت کې چې کوم دی نو بس ازرق راووتو چې اوس زمانه بغیر نه کېږي مقابلې ته ووت او په یو بل باندې ډېر ګزارونه وکړل خو آخر ګزار د حضرت قاسم علیه السلام په اس په شا باندې ولګېدو نو هغه اس چې کوم دی زخمي شو او ګیل شو امام حسین علیه السلام ورته ویله زما دا اس والا بوځی زما بچی له زما اس بوځی او هغې ته سور شو او دې خوا یو توره یې راچوته کړله چې هغه ډېره ښایسته توره وه او دې پلار ته یې وله داسې وښووله موسکی شو ورته وایي دا پېژنې دا توره یي نه دا د چا توره ده وایي دا خو زما د بچي توره ده خو دا ما په 1000 دیناره باندې اغستې وه او په 1000 دیناره وله ما زهر ورکړي وو وایي نن ستا وایي دا نن زما په لاس کې ده او ستا د دې تن نه به یې وباسم ستا نه به یې وباسم ډېر ګزارونه دي په یو بل وکړل ځکه چې هغه خو یو ډېر غټ پهلوان و خو لیکن چې بیا هغه حیدري طاقت
او اغیله چې کم اوخیارتوب الله تعالی ورکړو نو امام صاحب ورته وایي چې ته خو اس ته سور شوی کم از کم د اس دې زین ته خو دې ګوره دا دې هغه زین دغه کېږي خویږي چې هغه کته تې ټوله خویږي چې هغه داسې کړله یو خو پې د هغه نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری حیدری شان اہل بیت شان اہل بیت شان اہل بیت شہدائے کربلا. نو زما خو ورونو او بچو هغه هم جهنم ته او تاریخ گواه دی کتابونه لیکي چې 50 کسان اسونو والا د دې نه پس د دې پهلوانانو نه پس ځکه چې په جنډه پسې ورغی د هغه وخت د جنگ کار به دا و چې کوشش به خلکو کو په جنډه پسې چې نشان به یې ښکته کو نو چې د چا نشان به ښکته شو نو هغه به ډېر زیات و نو هغه به بیا ماتې خوړ واورېده نو باباجي په جنډه ور منډه کړله او چې په جنډه ور منډه کړه نو هغه یې ترې غیبه کړه هغه یې ترې وتښتوله او دو په دغه وخت کې 50 اسونو والا او 30 پیاده چې کم دي نو د هغې نه سرونه بیل کړي او راغې او باباجي ته ودرېدو امام حسین علیه السلام ته ویا ام غارت عینیا من العطش کاکا جانا د تندې نه مې سترګې راووتلې کاکا جانا د تندې نه مې سترګې راووتلې بچیه کوثر باندې محمد رسول الله ناز دی ته به جام هلته نوش کې په کوثر باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وصحبه واهل بیته وسلم ناز دی ته به خپل هلته جام نوش نو دې ظالمانو نږدې نه شو راتلی د لرې نه د غشو ګزارونه شروع کړل په غشو باندې اسو لګېد په غشو باندې باباجي ولګېد تاب نور نه و تندې راغستی و اخره کې چې کوم دی نو د اس نه هغوی مبارک راګیل شو او چې کله راګیل شو او یو ظالم دی سعد بن شیش نوم دی او چې هغه د امام صاحب نه سر جدا کوه د دغه ځای نه امام حسین علیه السلام را منډه کړه خو چې د هغه نه سر جدا کوه د هغه د سر ته یې ونیولو خوا یې تېږېلو سبحان الله او دو اواز وکړو ادرکني یا ام ما له راورسه زما تره نو په هغې کې یې راواغستو خیمې ته راوړو او ډېر خوشحاله شو چې یاره ما خپل سر او خپله قرباني ورونو دا تاسو ته په خدمت کې صرف ما د یو حیدري ځوان دقسې هر یو په خپل ځای باندې په دشت کربلا کې په وچو شونډو باندې او په لوږه خېټه باندې نن خو امام حسین علیه السلام فرمایي چې کله خولې ته اوبه نیسئ دا یخ جام که نه نو ما پکې زما وچې شونډې یادوه یاورې که چېرته مې یادې کړي دي وایي چې کله یخ جام دی خولې ته کوئ نو زما وچې شونډې یادې ساتئ چې امام حسین علیه السلام وچې شونډې د جهان وتلی نو موږ خو کوشش کوو چې یا حسین مافي خېټه راپورې ده خوله راپورې ده مافي یا حسین نورونو دا هغه حیدري ځوانانو او چونکې دا مقام الله تعالی هغې له لیکلی و او دا مقام او مرتبه الله تعالی هغې له لیکلي وه نو په تقدیر کې دا لیکلی شوي وه خو لیکن په تقدیر کې دا هم لیکلی شوي وه چې دا به مظلوماني او یزیدیان به ظالماني که نه هغه په ظالم یادېږي او دی به په مظلومیت باندې یادېږي اورې که نه نو په آخر کې به دا ووایو چې یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام واخر دعوانا الحمدلله اللهم صل علی محمد
نن نشم وکړ نور مې